د چین هیواد سفیر د اسلامي امارت رئیس الوزرا الحاج مولا محمد حسن اخوند ته خپل باورلیک وړاندې کړ او رسماً په کابل کې د چین د سفیر په حیث دنده پیل کړه. بلال کریمی د اسلامي امارت د ویاند مرستیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د چین نوی سفیر د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ته باورلیک ورکړ. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د افغانستان لپاره د چین د نوي سفیر ښاغلي جاوشنګ باورلیک د یو لړ تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې ومانه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په دې لیدنه کې هیله کړې چې د چین د نوي سفیر په معرفي کېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې لا پیاوړې شي. سرچینې زیاته کړې چې په دې کتنه کې د چین نوي سفیر جاوشنګ ویلي چې هیواد یې د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او هیڅکله به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.